نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو مشرانو و کشرانو رونو خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو مخکې درس کې موږ تاسو وویلې چې د قرآن کریم 114 سورتونه دي، په هغې کې مکي و مدني چاته وایو، څومره مکي دي څومره مدني دي. اوس نن د دې معلومات تاسو ته درکول غواړم چې قرآن عظیم الشان کې آیاتونه څو دي او دارنګې کلمات او حروف د قرآن کریم څومره دي، چې په هر حرف باندې الله رب العزت موږ تاسو لس نیکیانې راکوي چې کله تلاوت کوو او عمل خو په قرآن کریم باندې دا فرض دی چې موږ باید په قرآن باندې عمل وکړو. الحمدلله چې کوي لګیا وستو دا منځونه چې کوو روژې نسله خو عمل په قرآن دی کنه. زما عزتمندو د قرآن کریم 114 سورتونه دي او 6216 آیاتونه دي. یو خو مشهور قول دی چې 6216 هغه د مخکینو علماو نه نقل نه دي، بلکې خدای پوه شه چې چا دا خبره کړې چې یو ترتیب یې جوړ کړی چې 6216 ټول پکې شپږونه راوستي دي. دا 6216 چې کوم قول ما ذکر کړ دا هغه کمیټه چې حجاج ابن یوسف د تابعینو یو کمیټه جوړه کړه، مشهور علما او تابعینو چې پای کې حسن بصری رحمت الله علیه، دارنګې نور مالک ابن دینار رحمت الله علیه او دارنګې ابو العالیه رحمت الله علیه، دا لوی لوی علما کرام دغه وخت پکې وو چې هغوی د قرآن کریم لوی خدمت ادا کړی دی په هغه وخت کې. نو یو خدمت دا و چې د آیاتونو شمار، دارنګې کلماتو شمار، حروف دی معلوم کړ خلکو ته او دی وشمېرله او د ټولو په اتفاق باندې بیا یو عددونه ذکر شوي دي چې دا آیتونو 6216 کلمې د قرآن کریم 20904 کلمې دي په قرآن کریم کې، او حروف د قرآن کریم هغه 340,940 حروف دي، حرفونه په قرآن کریم کې، یعنی 340,940 حرفونه دي په قرآن کریم کې. دغه علماو دا خبره کړې وه او د آیاتونو دغه قول چې مخکې مې ورته ذکر کړ دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه هم نقل دی او دا خبره امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمه الله په خپلو تفسیرونو کې ذکر کړی وه چې ما تاسو ته ذکر کړه او عرض مې کړه. دا د قرآن کریم د آیاتونو او د کلمو او د حروفو هغه تعداد دی چې موږ تاسې وایو او الحمدلله عقیده ور باندې لرو او په مطلب او په معنا باندې ځان پویوو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي.